السلام علیکم. امید کوم تاسو به روغ جوړې دوستانو نن دا وروګ چې دی ما ویل چې تاسو سره زه شیر کوم. دا وروګ دوستانو هغه دپاره دی څوک چې غواړي یورپ ته راشي او څنګه کولی شئ تاسو دغه نه مخکې تاسو څنګه په خپل کور کې یا په کوم ملک چې پلان جوړ کړئ. نو زه نن دغه په باره کې تاسو ته د یورپ په باره کې انفارمیشن در کوم چې کولی شئ تاسو یورپ ته راسئ، خو د هغه نه مخکې یو درې پلانونه چې دي هغه باید تاسو جوړ کړئ چې تاسو ته یورپ کې زندگی او تاسو پاسپورټ اخیستل تاسو ته ډېر اسانه شي. اکثر زه ګورم زموږ خلک چې د پاکستان نه دي یا د افغانستان نه دي او هغه یا په پاکستان کې اوسېږي یا په افغانستان کې یا په عربو ملکو کې یا داسې په نورو ملکو کې اوسېږي یا په ترکیه کې او بغیر څه له پلان نه بغیر څه له سوچه یورپ ته راسي او دلته 15 کاله خوار وځللي. نو نن تاسو سره زه د دې د درې خبرې چې دي ډېرې مهمې خبرې دي. که چېرې تاسو په دې درې خبرو باندې عمل وکړه نو په ګارنټي سره به تاسو اسناد تاسو ته ډېر اسانه شي او تاسو ته به هلته زندګي ډېره ښایسته شي. نو ډېره په طبیعت او خوندوره زندګي به تاسو تېروئ. دوستانو ګوره ډېر خلک ما ولیدل دا اوس هم چې زما ملګري دي 10 کالونه پراته دي چې اوسه پورې اسناد نشته ورسره. اسناد ولې ورسره نشته دوستانو؟ د دې درې وجې دي چې ما تاسو ته ویلي چې درې وجې به تاسو ته وایم. نمبر اول چې دا دلته چې راشي د انټرویو دپاره یې پلان نه وي چې زه به په انټرویو کې څه ورته وایم چې کله په بارډر باندې ونیسي یا په بارډر باندې ځان ورکړي نو هغه ته هدي هېڅ معلومات نه وي. نمبر دوم خبره دوستانو دا ده چې دلته خلک دوی راشي دوستانو دوی په دې ډارېږي چې زه به په کیس کې فامیل یا ورنه کړم یا به ورته چې ما فامیل سره کنټیکټ نشته او یا به وروران بیخي په کیس کې ورنه کوم. دوستانو هوا هم ډېر زیاته تېزه ده خود مې ګوري تاسو. درېیمه خبر دا دوستانو دلته چې خلک راشي بس چټي ګرځي زه به نه زده کوي. ګوره دوستانو لیول 1 لیول 2 لیول 3 باید د هر یو انسان سره په یورپ په هر ملک کې چې ژوند تېروي باید د هر یو سړي سره. اوس راځو د دې خبرو په تفصیل سره به خبرې وکړو د هرې خبرې د هر درې سوالو خبرې به په تفصیل سره وکړو. نمبر اول چې کله تاسو یورپ ته راځئ تاسو د هغه نه مخکې یو پلان جوړ کړئ چې زه به یورپ ته ورسېږم په بارډر باندې یا ما ونیسي یا یورپ کې ما ونیسي کوم ملک چې ځم هغه ملک ته زه په خیر ورسېږم او زه په کوم رقم انټرویو ورکړم او په دې انټرویو کې زه څه ورته وایم. دوستانو ګوره چې کله تاسو یورپ ته راځئ که تاسو په یورپ کې هر څوک خپلوان وي یا ملګری یا دوست وي هغه تاسو پوښتنه کولی شئ چې مطلب زه کوم رقم انټرویو چې کله زه په خیر در ورسېږم زه کوم رقم انټرویو ورکړم او په انټرویو کې څه ورته وایم چې مطلب د ما هغه سره ما ته اسناد میلاو شي او یا ما ته زر اسناد راکړي. مطلب د ما باندې وخت وانړئ ډېر 4 5 شپږو خبره دې ته رانه شي خبره ما ته په یو کال کې راغونډه شي ما ته اسناد راکړي. دوستانو کوم خپلوان هم چې اسناد چې لري په یورپ کې یا ملګری وي یا خپلوان وي تاسو یې نه مشوره خامخا واخلئ چې زه کوم رقم انټرویو ورکړم چې په هغه په انټرویو وجه باندې ما ته اسناد میلاو شي. نو دا چې دا ګوره تاسو د لایف سوال ده دا چې دا ډېر زیات مهمه ده. نمبر دومه خبره دوستانو دا ده چې کله دلته راسئ ډېر افغانان چې راشي یا د پاکستان یا د افغانستان یا داسې راشي دلته په کیس کې هېڅ څوک نه ورکوي چې په وطن کې 15 شپږ وروران هم لري خو بیا چې دلته راشي ورته وایي زه وروران نه لرم خویندې نه لرم. خیر خویندې که ورکوئ او باید ټول فامیل پکې ورکړئ. مطلب وروران نه لرم او دلته چې راشي اسناد خو واخلي بیا چې کله دوی غواړي وروران راولي نو وروران ته له ده نه زیات مشکل وي. نو هغه وخت کې قانون تبدیل شوی وي او هر څه مطلب بدل شوي وي ځکه تا سره کیس کې نه نو هغه ته بیا اسناد اخیستل ډېره مشکله شي. چې کله یورپ ته راسئ تاسو په څومره چې وروران دي 3 4 5 هغه نه زیات وروران پکې ورم کړئ نو تاسو ته فایده ده. کم مه کوئ ورکوئ باید 4 5 وروران باید تاسو پکې کیس کې ورکړئ. نمبر درېیمه خبره دوستانو ګوره تاسو چې راسئ ګوره چې ملک م زه به نه زده تاسو داسې یې لکه ړانده کاڼه یا شل ګوره چې زه به نه زده تاسو ته نو څوک کار درکوي تاسو یو مشکل خپله نشئ حل کولی. دلته دوستانو چې کله اسناد واخلئ نو 100 رقم دفترونه دي چې تا غواړي دلته اپوینټمنټونه به کوې دفترو ته به ځي هلته به ځان ثبت کوې. نو هر سړی تاسو سره نشي کولی چې تاسو سره مدد وکړي ملګری یار دی هغه په کار کې وي نو تاسو سره نشي کولی چې تاسو سره مدد وکړي. نو تاسو به څنګه کار کوئ دلته لیول 1 لیول 2 لیول 3 زه به چې دا هغه ډېر زیات اسانه ده دومره سخته نه ده نو هغه به خپله زده کوئ. که تاسو دوستانو زه به زده نه وي ګوره تاسو به هلته ړانده او د کاڼه په رقم زندګي تېروئ نه به درته څوک کار درکوي
نه به هم څوک مدد کوي. دلته چې دی که اسناد واخلي دلته 20 رقم دفترونه دي چې تا غواړي او ته به هغه ته ورځې هغه تا نه پوښتنه کولی شي ځکه تا هر وخت تا ملګری پرې نه وي چې تا سره مدد وکړي تر څو پورې به ستا سره به ملګری مدد کوي. نو هر ملګری چې دی هر یو کس دلته مصروفه وي فیملي قسم دومره مصروفه وي. زما خپله مشر ورور مې چې دی زه چېرته په 2-3 ورځې بعد یې نومولی چې ما ور خپله 14-15 ساعته کار کوي زه خپله 12 ساعته کار کوم. نو ما ورور مې چې دی مشر هغه هم کله کله سره وینو زه او ورور مې کله کله سره وینو په یو کور کې اوسېږو کله کله سره وینو. نو خبره دلته دې ده چې هر سړی مصروف ډېر زیات وي او چا سره وخت نه وي چې یو چا سره دفتر ته لاړ شي او دغه مشکل حل کړي. نو زه به چې دا ګوره ډېره زیاته مهمه ده تاسو ته به ښایسته کارونه پیدا کړي په ښه سیلري ښه تنخوا باندې او ډېر ښایسته کار کولی شي. نو دوستانو ما دا 3 پوینټونه تاسو سره شیر کوم او دا خاص کر ځکه زموږ افغانان چې زموږ پاکستان پښتانه دا چې دلته ډېر زیات راځي او دا ډیره مهمه خبره وه مالي له هر څه نه مالي چې ده دا چې دا مهم ده. نو مالي راځي دا دوستانو سره شیر کوم. امید کوم دوستانو دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي او په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله سره ملاویږو. اوس دپاره درنه اجازه غواړم دوستانو بیا به ملاویږو. الله پامان.